مانا 2 ورځې کېږي ورور مې ورک دی خدای خبر چې دا به چېرته تللی اکبر خانه ما دمته نه یم خبر وعلیکم سلام بخیر بخښنه غواړم ومې نه پېژندی هم صاحب کومه خبره نشته موږ څارنوالۍ نه راغلي یو تاسو باندې عریضه شوې ده فکر کوم تاسو سره جنجال راغلی جنجال ستا د خبرو په مطلب زه پوه نه شم د څه شي جنجال تا چې په دولتي ځمکه کوم پمپ شروع کړی دی هغې کار نه لاس واخله که نه د قانون منګلو ته به وسپارل شي ولا واړه خولې او غټې خبرې دا ستا د سویانه پورته خبرې دي ستا رئیسان دلته راځي هم خېټې ډکوي هم جبونه او بیا ته خو ورکوټی سړی که ستاسو ضرورت وي چې پوره کړو که نه یي ته تلی شي وروره ما درته خبر درکړو نور دې خوښه خپله هسې نه چې سبا تورو تمبو شاته پروت وي بیا به لاسونه مروړې وخت به درنه تېري څوک چې خان ساتي دروازې وره لوړې جوړوي او دا غواړي چې ټوله څارنوالي درته واخلم ولې چې د اکبر خان پنجې تر هر ځای پورې رسي ته تلی شي سمه ده زه درنه لاړم هو وخيرات قولا خيرات قولا بشو لا تبالا ويلي دا شيرتا وركي زراجة دا تيجي شروع كل دي يخوتانا بخلالك كده دا السماء وصل تجانو فكار ميويتا نا شيرتا وركي غما كانا تبتو تشلو كي بشو دا شرقا بميلي كويسي او خارتا بيكي ولي چكوركي غوري خلاص ولي كزو بميلكي وركي منو بيه ولي وانا ورکیږي ولې به ورکیږي غټ سړی څنګه ورکیږي ته کله تللی ولې چې ته اوس ما ته وایې چې دا ویسته دا ویسته یار دا ورکیږي به نه داسې چل به وکړو بچ چې زه به یې دا جفې نه یو ټوټه وتړم ته دا ولګه یاره ډېر کمه کوي زه پاک دي صاف دا څه شی کوي دا خپل سړی به که نه چې ورک نه شي بس دې ته به ګوري که نه ورکیږي نه ولې دا غلاندې ده که نه خیر دی که نه لږ کاري پوه شوې که نه ورکیږي ښه دا چرګ به اوس بازار ته وړم دی که پرېږده چې هګۍ موږ دا اچولې خوړلې به کړه دا به اوس خرڅوم زما ښکلې ته چرګه ده دا به اوس خرڅوم دا وقرقره وکړم پوه شوې که نه نه ورکېږي د خیره سره ښه او دغه دی په خپه پورې دې درته هغه ټوټه تړلې ده پوه شوې که نه که بیا ورک شوې که نه ځان ته ګوره چې ټوټه هم درنه ورکه نه شي ښه او که بیا ورک شوې ځان باندې دې دا یقین نه راتللو که نه کوم مسلمان به وي چې ستنه ستنه وکړه چې یا وروره زه خو نه یم ورک شوی خو ګوره دادا که چېرته ورک شوم او بیا پیدا شوم که نه بیا غاړ خیرات وکړه ټول کلي راوغواړه ښه غلي شه یاره ورکې که نو خدای دې پوه که خیراتونه ډېر خدای دې خدای ورکي دا خدای دې ما ورکه زه لاړ شه زویه دا خرڅه که بل سرکوز هم نشته زما ورور کنې هغه به وړی وه نو تا نه به زه بېخبره خوار به خو ورکي دغه دی دا چې دی که نه ډوډۍ ده او دا د پیاز بوټه ده که وږی شوې چېرته که نه نو بیا به همدا روانې وبهي دې دغه نه لرې که دسترخوان نه لرې که همداسې اخلي ځان سره صحیح ده ځه دا به دا په لاس کې ونیسه زه په بقا چې خاصه ځه کرا راکړه که نه کرا کرا تا سره نشته دا په مخه دې ښه یاره خدای پاکه خدای پاکه په مخه یې راناږي
دې ته روانې کړې دي خیر بازار ته ځم ما دا د کارګه بچی دی چې ته روان کړی دی شرمېږي نو چې ما ورته ماما وې ما خو لا واده هم نه دی کړی ما ورته وې ماما بخښنه غواړم ښایسته ځوانه دا د کارګه بچی دی چې ته روان کړی دی په خپل سترګو ړوند شي دا د کارغه بچی دی که زما چرګه ده ته اوس کارغه او چرګه نه پېژنې ګوره دا د کارغه بچی خوشي که ازان به درته تک تور دی مخلوق یې هم د کارغه ده دادا ماله مې دادا ویلي چې دا چرګه ده چې اوس ما غولې نو نشي غولولی ښه صحیح ده بیا خوشي کوه زما یې در پورې څه میله کې به په تا پورې کاندي خاندي دي ته وایي خاندي دي زه د نه لاړم ده آیا پاکه اوس د وړو غم وکړو که د چرګانو غم وکړو ټوله بوساړې راته خرابه کړې ده یاره خو یاره ویمه چې څه چلو کړم اوس بیا وتړو نو چې دا باران یې خرابه نه کړي السلام علیکم کرامت خانه وعلیکم سلام په خیر راغلې په خیر نوروز خانه سړی مچې جوړ تازه تکړه څنګه څنګه څه خواړه دې روانه کړې ده دا بوساړه د ماشومانو د چرګانو ګډه وډه کړې دا مې لږه جوړوله په خیر راغلې دا ښه ده دا ښه ده څنګه راغلې خدای دې خیر کړي بس داسې مې یوه خیر مشوره کړي څه مشوره ده خیر محمد خانه دا خبره تاسو امانت دي چاته یې ونه کړي اوس خانه څه خبره ما خو پوهېږه که نه انور خان دا پسې ځي راځي ډېر یې تنګ کړی څه دپاره یې ځي راځي زما د لور رشته غواړي د خپل زوی دپاره ویمه پام چې هغه ته خپله لور ورنه کړي ګوره هغه خو یو لوچک او لوپر سړی دی ګوره چې دا غلطي ونه کړي ګوره هو خیر محمد خانه ومې شپه ورځ نه ګورو بس راپسې ځي او راځي ښه نو تا ورته څه وویلې ما ته نه یو 10 ورځې وخت واخیست ما ویل زه به مشوره وکړم بیا به تا ته جواب درکړم نوروز خانه دا کار خو دې ډېر غلط کړی دی چې دا تمه دې ورکړې وه سوچ انکار به دې ورته کړی وې خیر محمد خانه دا خو لا څه کې چېرې ته اختار راکړې اختار چې که دا لور دې په راځه او په خوښه را نه کړه راځمه د کور مخې ته دې ډزې کوم او دا لور دې نه په زور کړم اوس دې خبرې ته په سوچ کې مه چې سړی خو تا ته ښه معلوم دی چې ډېر زورور ظالم کړی او زه د الله تعالی یو غریب بني ادم یم زور مې ورسره برابر دی اوس سوچ کې مه چې دا به څه کېږي نوروز خانه زغم چې ونه کړي اچا ویلي دي وایي اسمان چې څومره غریږي نو هغومره نه ورېږي څه وکړم زه خو دې ته په سوچ کې یم چې زور مې ورسره برابر نه دی حیران یم څه ورسره وکړم نوروز خانه چې ورخطا نه شي زموږ په کلي کې مشران شته دی هر رقم خلک شته دی د جرګو سپین خلک شته دی دا خو نه ده چې اوس د خان کومه خوښه وي نو هماغه دې په موږ مني خو داسې دا یې زغم ونه کړي د دې خبرې بس بیخي بیا به دا خبره شاته واچوي سپیکر هم ونه کړي خیر محمد خانه بس الله دې تا خوشحاله کړي زما خو دې پوره حوصله نو څنګه چل زه خو یم چې د بوساړې په کار کې څه زه کومک وکړم نه ډېره مننه داسې خبره تازه کړم نه مهرباني داسې دا زه کومه خو داسې کار یې ته چېرته روان څه کې کور ته ځم که نه تا ته خو ښه معلومات دی چې زه وزره یم نو زه خو وایم چې شپه پاتې شوې ولا چې ډېر ښایسته ګپ هم لګولې وې خوشحاله اوسې یاره زه خیر دی که بیا د خیره موقع وه بیا به د خیر بس اوس نو نه پاتې کېږي نه بس بس الله دې مل شه السلام علیکم خوشحاله اوسې الله دې مل شه خوشحاله اوسې مخه دې خوشحاله ښه اوسې. شه مخه دې ښه
وروره دا ته خو چې تا خو زه یم دا زه چې شم زه لکه چې ورک شوی یم نه نو چې لاره راته نشه ښودلی بیخي راته ولیکې دغه دی چې رڼۍ مې په خپه کې ده او ستا په خپه کې ده دا زه چې شوم نو ورک یم ورک ماما ولي ماما ولي ماما ولي ما تجاوز خاطر هذا دا وګوره دا مې راته ویل چې ټوټل خپله تړم بیا نه ورکېږي او دا دی بیا ورکې به اول ته هغه هم زما غوندې و خدای دې بچې کوه ولکه ولې څه چل دمنې شوی دی ته خو به هماغه سړی نه یم ما خو دي نه خولۍ دې بدله ده نه خولۍ دې بدله ده ولې جا ته وګوره که نه ماما زه خو به ورک شوی نه یم نه ولې ورک شوی ته زما مخکې ناست او که نه دا وګوره ناست خو یم خو ورک یم که نه ای ماما قربان دې شم سپینانې دې شم سم مې وګوره چې ورک شوی خو به نه یم نه ته خو زما په مخکې ناست یې نو ورک شوی به څنګه او دا راته وویه چې ته د کوم ځای نه راغلی او چېرته ځې دا مې راته ویلي که نه چې په بازار کې به دې هر ساعت خپلې خپې ته ګوري چې ورک شوی خو به نه وي ستا په خبره زه اوس پوه شوم د کور لاره ده غلطه شوې ده خو تا اخر د کوم ځې هغه غټ میدان دی که نه او ډېر کورونه دي پکې هغه غټ جومات هم دی زه د هغه ځای غټ میدان دی او ډېر کورونه دي او غټ جومات دی د خدای ساده تا خو ارزګي که نه هاي لیونیه تا اخر یې د کوم ځې ټول خلک ورته برکلی وایي برکلی وایي په برکلي کې زما یو دوست دی ته ورېږه چې هغې ته زه زنګ ووهم او دا راته وویل چې ستا نوم څه شی زما نوم خیرات ګل دی او د دادا نوم یې ثواب ګل دی ورېږه شي علي دلته یو سړی هلک دی او که سړی دغلته ناست دی خیرات ګل نومېږي دا خو به ستاسو د ځي نه وي هو د پلار نوم یې ثواب ګل دی هو ښه به دغه د ما سره دی دلته څنګه وکړم صحیح شو راپاته راځه اوس مې نه زیات پیدا ډېر چغې به نه وي شرم دی په ازار کې غره رستم راته وویل راځه یارېږه مه رشکه د رشکه کور ته دې وړي راځه وښېږه لاره استاده دا به د ګاډۍ ته ویسي ښه هو د کامې اډې ته یا خدایه پاکه ته دا وخت وګوره او ته دا ساده هلک وګوره دې وخت کې یو ساده یا الله ما موږ هسې په لیوني وو هلته هغه سیخ کباب رانه ونه سوځي